درنو لیدونکو په سلامونو مبارکلی کومه. پاکستان د تباهۍ په لوري روان ده. کړکېچونه، ناندرۍ او مظاهرې یو تر بلې ورځې زیاتېږي. تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مولانا فضل الرحمن د حرکت ملاتړ وکړ. ملګرو که چیرې پښتون ژغورنې خلک صحنې ته راشي نو پاکستان کې به اور بل شي او حکومت به یې تباه شي. تازه سیاسي حال څه ده، څه روان دي او کومې نتیجې ته ورسېدل او که نه، ویډیو ضرور وګورئ او له هر څه به خبر شئ. په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او د عمران خان حکومت پر ضد د احتجاج کوونکو مشر مولانا فضل الرحمن په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې د حج په 15 لکه شو او د سیکانو دینی ځای زیارت او ویزا وړیا شوه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا په اسلام آباد کې د ازادۍ مارش احتجاج ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت په پالیسي کې دوه مخي ده. یو لوري ته د کشمیر خبره کوي او بل لوري ته د کارتارپور لاره جوړوي او له هند سره د ملګرتیا هڅې کوي. هغه وایي چې د کارتارپور لارې ځمکې ټولې قادینیانو اخیستې دي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې حج ګران شو او د سیکانو لپاره په پاکستان کې د هغوی د مذهبي مقام زیارت وړیا شو. دا خبرې چې کله آصف زرداری کولې نو هغه ته د هیواد دښمن ویل کېدل. مولانا فضل الرحمن وایي چې اوسنی واکمنان یوه ورځ هم نور نشو زغملی. موږ د اوسني ناکام حکومت د ختمولو لپاره مبارزه کوو او داسې حکومت به جوړوو چې د پاکستان د اساسي قانون استازولي وکړي. مولانا په خپله وینا کې ویلي دي چې ډیره سخته وه چې زموږ ملاتړي ټوله ورځ د باران پر مهال همدلته پراته وو. نن موسم یخ دی خو زموږ ملاتړي له خپلې مبارزې نه پوشا کیږي. دا غونډه د تماشاچیانو نه ده بلکې په اصولو د ولاړو خلکو ده. موږ به همداسې خپله مبارزه کوو او خپلو هدفونو ته به ځان رسوو. هغه ویلي دي چې په 12 ربیع الاول بعد دا احتجاج د سیرت النبی په کانفرنس بدل کړو. هغه وایي چې پاکستان د نومبر پر 9 باندې کرتارپور لاره خلاصوي. نو آیا پاکستان به اوس د رنجیت سنگ ورځ هم لمانځي؟ درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو ضرور یې لایک کړئ او که مو چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ.